دی الله بنده ما ورور درته ویلو چې په غنامو ما پیښمانه کوه څټي مې ورور درته ویل چې ته اوس له الله نه بغیر بل چاته سجده کوې خو ثبوت ډېر کوم که نه چې زه اوس درته وایم بیا صحیح دی بیا یې ومانه وکړه راکړه ثبوت داسې دی کسه که نه یوسف پیغمبر واقعا د ښه پړاو کړي ښه علم در سره دی که نه ما ته د چا امتیان یو کسه که نه زه رسول الله یم زه د پیغمبر امت یم او خلاص خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کې څه الله څه وایي قرآن منې ولله یسجد من فی السماوات والارض قرآن کې رب وایي چې غوږ سه ودې زړه سره وتوري سه خارق ثبوت راک یونیټي سه مکه اوس د مسلمانانو باندې پوهه سي مسلمانانو باندې پوهه یوسف پیغمبر واقعا د ښه پړاو کړي ښه علم در سره دی که نه یوسف پیغمبر ویلي خپل پلار ته سجده وکړه یعقوب پیغمبر ویلي خپل زوی ته سجده وکړه شابوس پرسو سوال لی پرش ویلي سجده وکړه سجده خو غایه سجده ووی کوم هغه سجده د زیات کوم دود یا کوي ویلي کوي غوږس د نورو هغه خو د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام شریعت ول ګوره د زړه سره ته په دې باندې ځان پوهه کړه په مخکینی شریعتونو کې د ماته په شریعت کې کانه څلور ښځې په نکاح اخیستل روا دي کانه څلور ښځې په یو وخت کې په نکاح اخیستلی سي کنه دا منې اوس ګوره د داود علیه السلام په زمانه کې سلو ښځو سره هم تا نکاح کولی شوی اوس به ما ته قرآن پرېږدو د داود علیه السلام شریعت ته به ځو چې له سلو ښځو سره نکاح وکړو له 500 ښځو سره نکاح وکړو ګوره د زړه سره اوس پخواني شریعتونه سیول هغه که د ما او د تا د قرآن موافق او مطابق ول هغه مسئله منل پروا نه کوي لیکن کوم مخکینی شریعتونه چې د ما او تا د شریعت مخالف وي هغه به نه منو اوس ګوره قرآن کې الله څه وایي ولله يسجد من في السماوات والارض د ما او تا په شریعت کې محمد رسول الله څه وایي چې له الله نه بغیر بل هیڅ چاته سجده نه ده روا د رسول الله په شریعت کې د سجدې لایق او حقدار یوازې رب العالمین ده اوس که ما ته د یوسف علیه السلام په زمانه کې د یوسف علیه السلام په شریعت کې ډېر داسې خبرې وي چې د ما ته په شریعت کې ناروا او حرام دي مثلا همداسې د نوح علیه السلام په شریعت کې د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې د اسحاق علیه السلام په شریعت کې د نورو انبیاو په شریعتونو کې ډېر اعمال ول چې په هغو شریعتونو کې روا ول د ما ته په شریعت کې ناروا دي نو ما ته به اوس خپل شریعت منو که به مخکیني د نورو انبیاو شریعت ته ځو نه خپل شریعت به منو اوس ښه راسه ما ته اهل بیت ورته راسو اهل بیت څه وایي امام علی علیه السلام امام حسن امام حسین په والله دومره پاک توري جانه د زړه سره دومره پاک مذهبي و دومره پاک دیني و د اهل بیتو نه له چا نه سجده غوښتلي دي چې موږ ته سجده وکړئ نه ویلي چې له موږ مدد دې موږ وکړي نه یو څه یو بل څه ورته دا عقیده ګوره دا د اهل بیتو خلاف خبره دې وکړله خفه دې کړله ما ودې الله بنده نه دسته هغه مو محتاج نه دي مو محتاج یو صفه خبره دی موږ محتاج داسې نه یو چې موږ څه شی راکولی سي موږ په محبت کې ورته محبت به ورسره کوو درود به ور باندې وایو له هر چا نه زیات محبت به ورسره کوو الحمدلله ورسره کړی مو ده محبت ورسره وکړه الله دې وکړي چې شپه ورځ درود ور باندې ووایې نوم یې یاد کړي ذکر یې وکړي یعنی نومونه اخیستل درود ور باندې ویل دعا ورته کول اما د دې معنا دا نه ده چې ته سجده ورته وکړې سجده ګوره په قرآن او په اهل بیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې ناروا ده دا په اسلام کې جایز عمل نه ده سجده څو رقمه کېږي پوه شي یو حقیقي او مجازي پوه شي یا خاص سجده حقیقي و مجازي سته هر مجازي سجدي ورته کوي دا زمان خدای ته کی ګوره توري جانه خزه تاته یو خبره وکړم توري جان دا هندوان ته پیژنې دا انډیا والا هندوان پیژنې دوستانو دا دی ورځ اوس دلته ذکر استغفار ډیر وایسه درود ډیر وایسه عجیب ورځ دي دغه ورځ ګوریا پیغمبر ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله ته په دې شپو کې یو وارث دي سبحان الله وویل په ټول کال کې بیا دومره الله ور باندې نه خوشاله کیږي لکه په دغه ورځو کې چې دی ورځ سبحان الله استغفر الله الحمد لله الله اکبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دا وایسته
ګوره توري سي هندوان پیژنې هندوان دغه هندوان اوس د غواوو دپاره مجازي سجده کوي ښه کوي که بد کار کوي دا زه هغوی پرکې کې نه یم چې دا زه اوس ته زه وایم چې زه دا ویلي کوي هغوی چې دا زه هغوی اوس مدد کوي نه کوي زه خو ته یم زه چې خپل علي نه مدد وغواړم ما سره کېږي کار زه چې اهل بیتو نه مدد وغواړم ما سره کېږي الله اکبر وګوره توري صاحب ما څه درته ویل تا څه راته ویل یعنې ته اوس په هندوانو باندې کار نه لرې که نه زه چیز هندوانو سره څه هغه کافر دي هغه پیغمبر سنت نه مني هغه اهل بیت نه مني زه څنګه هندوانو ته وکړم د تا څه فرق ده تم قبرونو ته سجده لګوي او هم غوایانو ته سجده لګوي بوتانو ته سجدې لګوي د تا او د هغوی څه فرق ده اوس نه کسه کنه نو اوس هغه ته اوس اوس کسه کنه توبانه اوس بالله ته اوس اهل بیتو سره خو ما څه ما وکړه ودې الله بنده د مکې مشرکین ابو جهل خو به پیژنې نوم دې اورېدلی ده ابو جهل ابو جهل صلات و منات و عزات په مکه مکرمه کې په دې پاک ځای کې بوتان لګولي او سجدې ورته لګولې د تا او د هغه څه فرق ده دوست دنیا خبر داسې اصحابو کومې کیسې کړي هغه ما ته رکي نوره اهل بیت والا کیسه نه کوي ما ته چې اهل بیت نو تا ته اوس کوم امام تا ته اوس کوم اهل بیت ویلي چې موږ ته سجده ولګه ولې الله بنده زه به سره د یوه کیسه کوم دا موږ سره مدد ویلي کېږي دا څه وجه ده څه شي مدد یې کړی ده زه مطلب ونه وغواړم زه څه مطلب زه خدای ته واسطه ورکوم زه د مولا مطلب که خدای مطلب ما نه ناراض وي زه که چا واسطه ورکوم د اهل بیت هغوی کې نو دا خو څه باده خبره نه ته اوس واسطه ورکړه اوس مدد له ټولو نه وغواړه چې تا ته یو دلیل درکړي چې موږ ته کوم امام درته ویلي چې موږ ته سجده ولګوئ راځه په خیر مهرباني بېشکه دومره منجوزي شوي دومره چې ته صرف ته ذکر کړي دا یوه معجزه به دا اوس وسي دا یوه معجزه به دا اوس وسي دلته به دا مسلمانان دا ټول 2.5 مسلمانان ټول به در سره شهید سو اله یک واچو زه صرف زه ایچه نغواړم کنه زه صرف درو غواړم کنه چې بس مو غلام قبول کی بس غلام خودم اوس ګوره توري جانه و توري و دې زړه سره و قربانک قرآن خو منې که نه دې زړه سره قرآن خو منې که نه قرآن څنګه نه منو ویلې نه منو قرآن کې الله جل وعلا وایي ولا تدع من دون الله الله درته وایي ویله ما نه بغیر بل چاته به آواز نه کېده بل چا نه به مدد نه غواړي دا قرآني آیات اوس منې ویلې نه منو نو خو دا اوس ته وایي چې زه له هغوی نه غواړم هغه دې ما مدد کوي او الله درته وایي بیا ما سره مدد ویلې کېږي زه صرف بس دغې ته حیران پاتې یم چې ما سره ویلې مدد کېږي نو دا خو دا بوتان که تا خیال کړی وي دا هندوان نه دي و توري جان دا هندوان چې د رمسال ته لاړ شي ګوره دا هر څه الله کوي د زړه سره هر څه الله په الله سره څنګه ګمان ول الله هماغسې در سره کوي دا هندوان چې اوس د رمسال ته لاړ شي غوا نه مدد وغواړي نو هغوی ته هم الله جل وعلا رزق ورکوي صحت ورکوي نو اوس به هغه وایي چې ولا د مو غواوې مدد کوي ته یې ورسره منې بیا هغوی خپله غدی خو زه درته یم چې زه واسطه د مولا ویلکوم اهل بیت ویلکوم ما سره کېږي زه اوس قرآن درته وایم د الله کتاب ته خو کانه وایي چې مونږ قرآن منو کانه تاسو وایئ چې مونږ قرآن منو اوس په دې قرآن کې الله درته وایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم ای خلقو وقال رب وایي ادعوني استجب لكم د تاسو رب وایي چې له مانه یې وغواړئ چې زه تاسو ته درکړم دعا را نه وغواړئ چې دعا مو قبوله کړم محتاجي مو راته مخکې کړئ چې زه مو هغه محتاجي در حل کړم اوس ګوره ته دا کلمه ووایې په دې لا اله الا الله دا د لا اله الا الله په معنا پوهېږې توري صاحب کلمه زه بېشکه زه تاسو کلمه زه یم چې مطلب لا اله الا الله زما مطلب خدای زما لا اله الا محمد رسول الله علي ولي لا اله څه معنا لا اله د دې معنا وکړه لا اله د دې معنا څه شی ده دا مطلب خدای نه علاوه مو بل هیچ چاته نه کوم یا دا معنا نه ده د زړه سره لا اله د دې معنا وکړه څه ما زه درته ما تعلیم نشته خو بس په دې د پیغام څه مطلب کلمه مو دا هغه د بوش لا اله الا محمد رسول ده خدای نه علاوه مو بل شرک او علیم ولی ده دا کلمه زده کړئ ښه ګوره لا اله داسې زده کړه زه در زده کړم ښه لا اله نسته لایق د عبادت نسته مشکل کشا نسته حاجت روا الا الله
مگر یو الله ده. یا الله بنده ته په دغه کلمه باندې دا اوس ته وایي چې زه سجده له الله نه بغیر بل چاته کوم، نو بیا خو ته کلمه په دروغو باندې وایي. ته مدد له الله نه بغیر له بل چا نه غواړې، ته کلمه په دروغ باندې وایي. نو دا لا اله الا الله، لا د ایاک نعبد و ایاک نستعین په لمانځه کې ته وایې که نه وایې؟ وتوري جانه ولې نه وایي؟ نو ولې داسې نه وایې چې ایاک نعبد ایاک وعلي نعبدو، داسې ولې نه وایې یا ایاک و اهل بیت نعبدو؟ هلته په سورة الفاتحه کې وایي چې ایاک یا الله خاص د تا عبادت کوم، او دلته بیا وایي چې سجده د فاطمه او د علي او د حسن او د حسین د پاره کوم او مدد له دې ټولو نه غواړم. نو بیا خو ته په سورة الفاتحه کې هم دروغ وایې له الله سره، په کلمه کې هم دروغ وایې له الله سره. ودې زړه سره الله عقل درکړی، الله شعور درکړی ده. وتوري جان بس خبره ده په دې څه کاري صاحب زه ډیوټي کې لګیام که نه، تاسو اوس مو نور اړیر باس کړی خو چې ته د ما کوم ثبوتونه ما سره دي زه به تا ته انشاءالله خیر که مقام ویلی شه زه ته بیا راځم، زه به تا ته پریکټیکل زه ډیوټي کې نه زه سفر یم پوه شي دا یو څه ما سره. توري جان یو اخیري خبره درته وکړم، یو اخیري خبره درته وکړم د ورور په حیث باندې، یو ورور په حیث باندې. ګوره قبر ته به تنها ځې، والله که دی یا زه خلاص کړم یا دی آغا صاحب خلاص کړي یا دی بل څوک، کوشش وکړه مطالعه وکړه، کوشش وکړه لټنه وکړه، کوشش وکړه په اهل بیتو د اهل بیتو په حقیقي دین پسې لاړ شه. والله قسم که موږ له تاسو سره بغض لرو، والله قسم که موږ له تاسو سره دښمني لرو، د الله په ذات قسم درته کوم چې په دې مبارکو ورځو کې توري صاحب وکسه د الله په ذات قسم درته کوم د خیر اراده درته لرم، د الله په ذات قسم لکه څنګه چې سنیان ورونو ته د خیر اراده لرم، هم تاسو تم داسې د خیر اراده درته لرم. یعنی کله وخت کې چې د اهل بیتو حقیقي دین او عقیده قبول کړي هیڅ شی له لاسه نه ورکوي. اوس د اهل بیتو په نامه چې کوم دروغ تړلی سوي دي هغه به له لاسه ورکړي. اهل بیت حقیقي عقیده یې ومنه، حقیقي ایمان او عملی قبول کړه، اهل بیت به دې تاسې زیاته مینه به دې ورسره پیدا سي، زیات محبت، دا دروغ به درنه ورک سي. لټنه وکړه، کتاب وګوره، په حقیقت پسې سه، قرآن کریم راواخله، یو آیات ترجمه ګوره، اردو ژبه باندې ګوري، په انګلیش ژبه باندې ګوري، په پښتو ژبه باندې ګوري، یو آیات ترجمه یې ګوره چې کوم عالم تا ته خوند درکړي چې هغه واقعي او رباني او حقیقي عالم دی، هغه خبره اوره په تاریخ پسې لاړ شه، تاریخ مطالعه کړه. بیا دې په قبر کې څوک نشي خلاصولی، په الله قسم کړي څوک په قبر کې خلاص کړي. ښه کوشش وکړه مطالعه وکړه. خبره نه زه تا نه بهتر خبر یم، نه زه نه هغه رب پوهېږي پوه شولې څه قبر کې اهل بیت پوهېږي څه قبر کې به تا مول څه خیلتی ما به څه خیلتی پوه شوې. لا الله نه بغیر هېڅوک نه پوهېږي. ښه په دې کې شک نشته چې الله جل وعلا علیم ذات ده. ما او تا ته یې عقل راکړی دا پیغمبر علیه السلام چې رالیږلی قرآن ما او تا ته رالیږلی دی، د دې دپاره نه ده رالیږلی چې ما ته قرآن او پیغمبر شاته غورځار کړو بیا ووایو چې الله ښه پوهېږي. نه، ما ته به په قرآن عمل کوو چې قرآن څه خبره راته کړې ده، محمد رسول الله څه خبره راته کړي، په هغې پسې به ځو. دا اوس ګوره ما له تا سره څومره بحث وکړو، ما د صحابي خبره تا ته کړې، ما د ملا خبره تا ته کړې، خو قرآن درته وایم چې الله داسې وایي په قرآن کې، د الله جل وعلا قول داسې ده په قرآن کې، خو تا خو باید داسې ویلی وای چې بلکل زه قرآن منم. نو الله دې توفیق در نصیب کړي چې په حق پسې سي او د حق په لټه کې سي. صحیح ده. بس کلمات یې راکړه کلیسه مونږ بس مسلمانان یو پوه شولې ډیوټي دي مونږ چې درو هغه نه وي راسره ټایم نه یې پوه شي تپلیلان دي مونږ د خلکو لاندې ډیوټي دي پوه شو. ښه مننه، کوشش وکړه چې کتاب وګورې او په مطالعه پسې سي. ښه توري صاحب ورځه بل څه سوال خو به نه لري که ټایم میلاو شو. نه جار بس ډېره مانځ ټایم درکړو انشاءالله ټایم میلاو شي بیا به در سره بحث کوو، مشکله نه ده. مننه، الله مو ملس، خدای مو هدایت نصیب کړ، الله مو د حقیقي دین هدایت نصیب کړ، الله مو سره، الله مو ملس، الله مو ملس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم وعلیکم السلام. ډېر بخښنې سره په شپه څنګ در راغلی و ویده وم لکه چې الله پاک مو قدرمن سرلوړي کړه، الله دې وکړي چې د مو ملګري بیا ډېر انتظار کړی. اوس مې دلته څه کتاب را کتل، مال راځه دا مبارکې ورځې دي، الله په دې ورځو او شپو قسم کړی ده. مال راځه یوله زه بله د ملګرو سره تېر کړم، د جمعې ورځ هم ده، مجلس به م وکړو، هغه دا کس راغلل، الله دې هدایت ور نصیب کړي، دا مخلصو ملګرو ته دې الله عظیم اجر ورکړي. کوم چې مخلص ملګري دي خدای جل وعلا مو په ژوند او زندګي رزق او هر څه کې برکتونه کړي.